ډېر نوموړي لوبغاړي چې په زرګونو په لکونو په کروڑونو خپل مینوال لري، نه صرف په پاکستان کې لري، په افغانستان کې لري. یو داسې لوبغاړی چې د لر او بر ټول پښتانه د هغه په لبو باندې ویاړ کوي. موږ سره ولاړ دی د ارزان دپاره د شمشاد ټلویزیون لپاره ډېر د فخر او ډېر د ویاړ خبره ګڼم چې شاهد خان افریدی رول به موږ سره خبرې کوي. ستړي مه شئ، په خیر علیکم. السلام علیکم جی. په نننۍ لوبه باندې ستاسو تبصره څه ده؟ نن میچ وشو. مخال کې ټول نه ښه خبره ده د افغانستان ټیم والا نه لغته مالا بهتر ولګېدو. دغه کې لږ ډېر پلیران دي چې ډېر ښه او ډېر پازیټیو مشغولېږي او دا نن سبا کرکټ ډیمانډ ده. نو مخال کې که دغه انداسې خپل فټنس لیول ښه کړي اور نور ښه پرفارمنسز ورکړي، دغه کانفیډنس لیول به های شي، څومره ډېر کرکټ کوي ماره به دغه لا فایده ملويږي. نو مخال کې نن ډېر ښه مشغول شو بیټینګ اسپیشلی دغه وکټ باندې ډېر ښه بیټینګ یې وکړه او یو ښه ټوټل یې ور کړه اور پاکستان غونډه غاټ ټیم لا چې کوم ورلد کې سیکنډ نمبر باندې 2020 کې د هغه خلاف دغه ښه پرفارمنس بیا هغه بالرز ډېر ښه زوینو کې ګیندونه وکړو. نو مخال کې اوورال ښه افیډ و. ډېر د ټوله دنیا کې ګرځېدلې لوبې کوي. دا راته وایي چې د افغانستان ملي ټیم چې دی کوم اړخ ته داسې تا ته کمزوری ښکاري چې هغې ته ډېره توجه ورکړي چې هغه تا ته ډېر کمزوری نه پرې نه وي؟ مخال کې زه به دا یم کنه چې 50 اوور میچونه د زیات کوي. 20 اوور کې خو بالکل مطلب دا چې ډېر زیات پازیټیو گیم وي اور بیټسمین خپل ټیکنیک هم نه کوي شي اور چې کوم ټیکنیک والا بیټسمین وي هم پورا ټایم نه خستای شي. نو چې سمره لمبا اوور والا بیټینګ میچونه کوي ماره به هغه کې امپروومنٹ درسي اور نور چې کوم زیات ایج والا دي مخال کې غونه خدي چې ینګسټرز نوی وړکی پکې راوالي اور چې هغه اپورچونټی ملا شي هغه پرفارم وکړي اور نوی وړکو کې ډېر ښه بیټسمینان میډل آرډر کې وو دغه ډېر ښه ټیکنیک ده اور 50 اوور چې سم راکوي 50 اوور واجنه دغه 2020 به نور زیات امپروو شي. دا اوس په ستا خو ډېر زیات مینوال دی په افغانستان کې، ته هغوی ته څه وایي چې لکه په افغانستان کې د کرکټ د ودې لپاره څه وکړي، په کلیو کې په ښارونو کې په هغې کې داسې ګراونډونه جوړ کړي په هغې کې لوبې وکړي، څه د افغانستان کرکټ د ودې مخال کې افغانستان گورنمنٹ باندې ډیره غټه ریسپانسبিলিټي دو. ټیک ته تاسو خپل سیاست کوو هر شی کوو لیکن چې دا کم ویډ کی دي دا کم ځوانان دي دغه له الله طرفانه اپورچونټي ملو دی الله طرفانه دغه له پکور دي چې اویل کی اور گورنمنٹ لا پکور دی چې خې اکیډمیز ودا ملو کی دغه له هر قسم فیسلټیز ورکی. مخال کې دا یو دغه کې خشایدا ده چې یو جذبې نه مشغولېږي جذبې سره چې دغه کم فینس دي دغه چانه والا چې کم افغانستان کې یا بهر دي نو دغه فالو کوي. نو خدای چې سمرا اکیډمیز د افغانستان کې جوړ شي ماره به دغه کرکټ اور آشا امپروو کیږي. تاسو به سوره نور کرکټ کوئ، سوره کالم اراده وته شته لیکن بس ته چار نه کله تانګ شي زه پرې دوام کرکټ نور ستا خو دومره مینوال دي چې ته راځي نو زړونه خلکو چې کندنو ګرم شي. ته وایې چې لکه اندازه سوره د سرو 15 کاله به نور وکړي؟ نه سالو 15 کاله 2015 پرې ما فلحال فوکس کړی د 2015 پرې کرکټ کوم هغه نه بعد خپل ځان قسم اور خپل زه غواړم چې 2015 پرې چې مشغولېږم نو ښه زبردست فټنس اور ښه پرفارمنس سره مشغول شم. زبردستی په ټیم باندې بوج نه جوړېدل غواړم. پښتون سړی یم څنګه مشغولېږم مې خپله یوه طریقه ده اور مغې طریقې نه به یې مشغولېږم مخکې. په خپله پښتو ژبه کې خبرې کوي په ټوله دنیا کې راته پښتانه ګوري، د پښتنو لپاره څه پیغام لري؟ ډېره ښه خبره دا ده چې تاسو خپل چینل طرفه نه د مو پښتنانو له الله یو ښه غوندې لیډر ورکړي. مو پښتنانو پښتون خلکو دپاره لیډر نشته الله وکړي چې ښه لیډران ورته ملا شي. مو پښتون غوندې خال چې هم نشته اور مخال کې زه خو ډېر فخر کوم چې مو مشران ټول افغانستان سره تعلق ته خلکو سره مشران بزرگان چې کله هم حالات خراب وای نو مو مشران همیشه افغانستان لتلو جرګې په شکل کې اور الحمدلله ډېر زیات مو خالتي حالتنه مو خپلوان اوسېږي اور ان شاء الله ډېر زر به زم افغانستان له چکر لګزمي لګوم. ستا ډېره مننه چې تا زموږ لپاره دا وخت راکړ موږ سره د خبرې وکړې. ډېره مهرباني تاسو ډېره مهرباني پښتون سړی وې پښتون چینل د ځکه سره